ماهیپر ستوري لوبډل مشر سمیع الله شینواری د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې لوبه کې سیلیزه بشپړه کړه. د یادونې وړ ده چې دا په فرست کلاس سیالیو کې د سمیع الله شینواری دویمه سیلیزه ده. هغه په بالینګ کې هم 15 لوبغاړي آوټ کړي. د یادولو وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس پګم پړاو سیالیو په لومړۍ لوبه کې هندوکش سټرایکرز لوبډلې د یوې پاڼۍ او 9 نوي منډو په لوی توپیر سره ماهیپر ستوري لوبډلې ته ماتې ورکړه. په یادو لوبو کې نوید زادران بیا د 8 وکټو اخیستو سره د لوبې غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ له لوري ملف پرودف کومار میوادا د افغان ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه وګمارل شو. هندوستانی میوادا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوپر کولا دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په موخه په سریلانکا کې د افغان اتلانو له تمریناتي کم سره یو ځای شوی دی. هغه د هند برواړه لوبډله کې 11 فرست کلاس او لیست A شپږ سیالۍ کړې دي. میوادا په فرست کلاس لوبو کې ټولې منډې 242 او لیست A لوبو کې 190 ټولې منډې کړې دي. هغه په ټول ژوند کې یو 50 سیزه وهلې. د سعودي عربستان د النصر فوټبال لوبډلې الهلال لوبډلې ته د 2-1 په ماتې ورکولو سره د عرب کپ جام ماتلولي خپل کړه. کریسټیانو رونالډو چې النصر سره په ډیرو زیاتو پیسو لوبيږي په بیګانۍ لوبه کې په 4 دقیقو کې ګولونه ووهل او خپل لوبډله یې باریا ته ورسوله. دا له 2021م کال راهیسې او له النصر لوبډلې سره د رونالډو لومړنۍ اتلولي ده چې ترلاسه کوي.